خان زمونږ د صوبې قائد زمونږ ستاسو قائد زمونږ ستاسو مشر سکندر خان شیرپور صاحب زمونږ چارسدي جنرل سیکرټری حامد خان سینئر نائب صدر خورشید خان ڈپٹی جنرل سیکرٹری عمر بختیار خان تحصیل صدر ولی محمد خان تحصیل ترانه مشران زما دا میرا مرزو عمر دا چندروډاک یونین کونسل دا تنظیم ملګرو دا مرزو دا میرا تورزو دا ګډ ګډ راغلي مرګرو ډېر عزتمند مشرانو کشران حمدول الله السلام علیکم روزانم به ستاسو شکریا ادا کوم چې دا تاسو کوم زمونږ نن دا سکندر خان شیرپور صاحب راځي راغلي دي هغې به تقریر کوي موږ به ټول وخت ټول ټیم هغې ته ورکوو عزت به هغې ته ورکوو هغې ته به ښه پرزور پرجوش استقبال کوو خو زه یوه خبره کوم چې افضل انور دي صادق شاه دي د هغې خاندان د هغې ملګري شاد محمد دي لالون دي چې کوم دوی موږ سره نن د عوامي نېشنل پارټۍ نه روح الامین دي شامل شو په پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپور کې د شمولیت اعلان وکړو زه د خپل اړخه د ټول تنظیم د اړخه د ټول ملګرو د اړخه هغې ته مبارکي ورکوم د ټول پارټۍ د اړخه هغې ته مبارکي ورکوم او دا پښتو کې با د پاکستان پیپلز پارټۍ یو ملګری یو ورکر چې دوی له دوی نه وروستو نه وي دوی سره به شانه بشانه ولاړ وي په هره سخته نرمه موقع کې به دوی سره پارټي شانه بشانه ولاړه وي او دا تسلي ورکوم چې ډاډه څنګه چې په عوامي نېشنل پارټۍ کې خدمت کړی دی دغسې توقع لرم چې داسې به په پاکستان پیپلز پارټۍ کې خدمت کوي داسې به په پاکستان پیپلز پارټۍ کې خلک شاملوي دا امید دې لرم چې څومره خدمت یې ته کړې د هغې نه به اوس زیات خدمت دلته کوي اوس زیات محنت به غیر دلته کوي داسې به دې توقع لرم ستاسو پوره چپ شئ دا زما زه د عمرزو ستاسو د ټولې جلسې د ملګرو ډېر بې حد مشکور یم او شکریه مې ادا کوم چې په دې دوه ورځې کې موږ دواړو دې وینا کړې ده چې دی نو مولانا او د شهید کورس د دې کونسل د ملګرو چاسود دي او احتشام دي او د هغه یونین کونسل دا ما ونه غشتل خو زه یو خبره کوم چې د عمرزو په دې عمرزو باندې حکومتونه تېر شول د تقریر شاید څنګه کومه چې خان له ټیم ورکومه په دې عمرزو حکومتونه تېر شول 4 وزارت دي 15 وزارت دي یو په بل وزارت هم شوي یو دا ایم پی اے په دې عمرزو باندې ښه حکومتونه تېر شو خو ما ته په عمرزو کې تاسو داسې یوه کارنامه وښیئ د عوامي نېشنل پارټۍ یا د بلې پارټۍ چې هغه د دې عمرزو خلکو ته دې پیدا وي یا د دې عمرزو خلکو ته پیدا غشتې وي داسې یوه کارنامه نه سخور شي نه شته نه به وشي نه به راشي تاسو د دې علاقې خلکو زه د آفتاب احمد خان شیرپور د پارټۍ نه یو ځل ایم پي اے جوړ کړم او هغه هم د اپوزیشن ممبر وم چې په دې عمرزو کې چې عوامو ته پیدا رسېدلې ده قوم ته پیدا رسېدلې ده غریبو ته پیدا رسېدلې ده پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپور رسولې ده آفتاب احمد خان شیرپور رسولې ده سکندر خان شیرپور رسولې ده که تاسو ګورئ نن ګیس مراد خوري دا علاقه د چا برکت دی د آفتاب احمد خان شیرپور برکت دی نن دلته ټرانسفارمري د آفتاب احمد خان شیرپور برکت دی خو زه دا خبره کوم ځان ته چې د دې پښتنو ټیکهداران وایي او د حکومتونه تېر شو نن زه تاسو
دا ښه خبره چې دې نن قوسونو دا ملګري راغلي دي نن تاسو وګورئ په عمرزو کې چې کوم سکونو د جینکو چې د پلاستیک بوجۍ نه ځان ته اچولې نن په هغې یو کروڑ روپۍ ما لګولي دي تاسو زه منتخب کړم دا درې نن په دې عمرزو کې یو سکون وهایي زه چمپیون ومه د هغې نه مخکې چې د هغې له کال به شیرکوټ ته به تلل په لسم کې به داخله اخېسته او دولسم کې نن په دې نون کوثر کې په عمرزو کې دا د چیني های سکول د دې نون کوثر د عمرزو دا په دې پیرتوب کې جوړ شوی دی د ګلخطاب سکول 1 کروڑ روپۍ په دې پیرتوب کې جوړ شوی دی په دې عمرزو کې د هسپتال سره چې کوم سکول 1 کروڑ روپۍ په دې پیرتوب کې جوړ شوی دی تاسو وګورئ نن په عمرزو کې هرې چی جوړه شوه چې د تنګیشن هسپتال وي نن د هغې دوباره ټینډر وشو مردخانه لابر روم په هغې کې لیبر روم په هغې کې چې دی نو عمرزو چندروډان تورنځی عمرزی امیر پلانې دی دا د دې ټول علاقې به انشاءالله میرآباد د هغه علاقې به راځي او دلته به ټول سهولیت په دې عمرزو هر ځل چې دوی راغلي دي نو داسې مینه یې ورکړې ده چې د عوامي نېشنل پارټۍ کونسلر ځان شاملېږي به بادشیر دی په پردی کې اعلان کې انشاءالله عمرزو زه خان ته دا تسلي ورکوم چې عمرزی او دا علاقه به یک طریقه